عرفان پټان د پاکستان له قضا افغان لوبغاړو سره ځانګړې مینه څرګنده کړه. راځئ واورئ چې دغه هندي لوبغاړي اخر داسې څه وکړه چې پاکستانیانو پرې اور واخیسته. د هند کرکټ د ملي ټیم پخواني لوبغاړي عرفان پټان چې د افغانستان د کرکټ په بریاو له زړه خوشحال کیږي او هر وخت خپله مینه له افغانانو سره ښایي، دا ځل یې د پاکستان له قصده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ته میلمستیا کړې او هغوی یې خپل کور ته دعوت کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې راشد خان، ابراهیم زدران او نوین الحق د عرفان پټان کور ته ورځي. هلته لومړی له عرفان پټان سره روغبړ کوي او بیا د عرفان پټان مشر ورور یوسف پټان ته ورغاړي وځي. دوی ټول خوشحاله ښکاري او داسې معلومیږي چې د یو بل له لیدلو په رښتیني ډول خوند او سکون اخلي. هیره دې نه وي چې له یادې لیدنې وروسته پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې کړي دي چې که عرفان پټان د پاکستان له نورو لوبغاړو سره وران دی نو محمد رضوان خو د دوی پښتون دی، په کار وه چې هغه خو یې د میلمستیا ته وربللی وای. د یادونې وړ ده چې یوسف پټان او عرفان پټان دوه هغه پښتانه هندي کرکټ لوبغاړي دي چې د هند ملي لوبډلې ته یې زیاتې بریاوې ترلاسه کړي دي او ډېر زیات ځلیدلي دي.